دا غي تذکرہ شوی و خلیفہ تعریف او د خلافت اهمیت او د خلیفہ چې کوم شرایط دي په قران او حدیث کې دا غي تذکرہ وشوله. دې ځکه الله رب العالمین د فرشتو سره یو مشوره کړې ده چې زه پزمکه کې یو خلیفہ جوړوم. اول خدا خبر یاد ساتي چې د خلیفہ مطلب دا دی چې دا د الله خلیفہ دی پزمکه کې د الله د طرف خلیفہ دی. نور د الله د سي خلیفہ نشته، ځکه خلیفہ خدای ته وي چې وفات شي بل برازي. الله تعالی باندې خو مرګ ناراضي، الله خوب نه کوي. لا تاخذه سنه ولا نوم ذات دی. نو د الله د طرف نه پزمکه کې د بندګانو د پاره خلیفہ دا تعبیر یاد ساته. نو فرشتو ته وی چې زه پزمکه کې خلیفہ جوړوم. نو الله رب العالمین وکړه مشوره. سوال ذهن ترازی چې الله د فرشتو سره ولې مشوره کوي؟ مشوره خو حل سړی کوي چې کله په خپل باندې په یو کار باندې صحیح نه پوهیږي، دا غي عاقبت ورته نه معلوم. یوازې یو کار کوي، په یوازې کې دومره ډېر خیر نه، نو د ډېرو ملګرو رایګانی پکې شریک شي، نو په هغه کې ډېر خیر راشي. الله ولې مشوره وکړه؟ یو خبره خدا ته چې دا هړو مشوره نه ده، دا مشوره نه ده، الله فرشتو سره مشوره نه ده کړې، بلکې دا د هغوی د رائے د معلومولو لپاره الله غوی ته خبره وکړه، اظهارا لرأيهم. دا غوی رائے صرف معلومي. لکه مثال په تور باندې کله څوک چاله د روټي دعوت ورکړي، ملمه راځي، ملمه چې راځي نو دغه د مخکې دا کنفرم کړی دا چې زما ملمه برازي زه بل خې عزت ورکوم، خوراک به کوم. او په دې کور کې د خپل زنانو ته کله وی یا خپل رور د خپل ملګرو ته وی چې څه شی ولا بخو مونږه. دا د غوی رائے پکې اخلي چې ما خو سوچ کړی دی زه بل دا د پخلی کوم، خو د دوی رائے پکې چیرته راشي نو ډېر فن به وکي. یا د دوی رائے صدا یا زما د دې پلاني ملما پراتلو باندې دا خوشحاليږي کنه خوشحاليږي. کله کله د ملما خبر په دیو جبانی پکور کې خلک ورکی چې دا ملما زما کرازي، زما تربوران به ومني کو به نه مني، یا زما د کلیوال ورته خوشحاليږي کنه به خوشحاليږي، زما د کور د خلک به دا راتلل منی کنه به منی. نو په دیو جبانی دا غوی د رائے د اظهار د پاره او دا غوی د رائے د معلومولو د پاره هم د سکیږي. نو یو جواب دا شو چې دا هړو مشوره نه ده، بلکې دا د غوی رائے معلومولي. یو جواب دا شو. دویم نمبر دا دا چې دا مشوره ده، خو یو زمونږ مشورې د بندګانو، بل د الله مشوره د فرشتو سره ده. نو موږ چې مشوره کو په دیو جبانی کو چې موږ ته خو دیو شی عاقبت نه معلوم، الله ته معلوم دی. په دې کې حکمت دی، دا الله په کارونو کې حکمتونه نه، الله حکیم دی کنه. فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمه. د حکیم ذات کار در حکمت نه خالی او پټ نه. نو دا الله رب العالمین مشوره د فرشتو سره د صدا پر دا تعلیما للمشوره للعباد. دا بندگانو در مشورې تعلیم ورکړي چې بندگانو تاسو هم غره په خپل مینس کې مشوره کوئ. لکه سورۃ شورا کې براش چې امرهم شورا بینهم، د مسلمانانو کاروا په خپل مینس کې به مشوره باندې کیږي. دا بندگانو در مشورې تعلیم ورکړي. او دا طریقه د نبی علیه الصلاۃ والسلام بکله یو کار کو، نو خاص کر د ابوبکر عمر رضی الله عنهما نه مشوره غستله، او کله کله به داسې ډیر صحابه کرام راغون کړل دا غوینه مشورې اغستې دي. لکه بنو تمیم یو وفد دی مسلمان شو، یو قوم مسلمان شو، دا وفد مدینه منوره ته راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول ملګری جماعت کې راغون کړل. وی پدې کې پدې وفد کې او پدې قوم کې دوه کسان خو خيار خلق دي، یو اقرا ابن حابس رضی الله عنه دی او یو قعقاع ابن معبد رضی الله عنه. پدې دوانو کې تاسو سوچو کې چې کم سړی د دې منګ مشرک. نو پدې کې یو صحابي یو رائے دا، د بلبل رائے دا، د بلبل رائے دا. نبی علیہ السلام د دې سم مشوره کړی دا. حتی چې نبی علیہ السلام د عام خلکو سم مشوره کړی دا. لکه د احد جنگ لچتلو نو پدې مشوره کې منافقان هم ناس دي. نو مشوره د هر چا نه خلق اغستې شي، ملګری نه مغستې شي، د غیر ملګری نه مغستل شي، او خیر پکې ډیر زیاتی. نو دا مشوره د دې لپاره ده چې دا بندګانو ته تعلیم ورکړي. نو مشوره کې خیر ډیر زیات دی. دا دوه جواب شو. د دې سره سره دا یو بل خبره د دینه مونږ ته معلومیږي، هغه دا ده چې دا د الله مشوره د دې لپاره د فرشتو سره وا چې دا د آدم علی السلام شرافت فرشتو ته خي. د آدم علیه السلام شرافت، د آدم علیه السلام عزت دا فرشتو باندې ښکارا کوي چې ګورې زه
داسې څوک پیدا کوم چې هغه ډېر زیات اکرم وي او ډېر زیات عزیز او ډېر شریف انسان. خو داسې مخلوق د الله دی چې لا یعصي نه کوي، د دې باوجود د دوی د وجود باوجود الله تعالی وایي زه یو بل څوک پیدا کوم. او دا په اصل کې د آدم علیه السلام فوقیت دی، د آدم علیه السلام شرافت دی او د آدم علیه السلام عظمت د فرشتو ته ورښایي. او ورسره بعض علماء دا ویلي دي چې دا مشوره نه وه بلکې دا ابتلاء علی الملائکه، دا فرشتو باندې امتحان و. فرشتو باندې امتحان دا دی چې فرشتې خو د الله داسې مخلوق دوی ته اوس ویم چې آدم علیه السلام پیدا کوم چې د دوی امتحان په دې باندې اخلما چې دي دې ته تیار دي که نه دي تیار ورته. دا ابتلاء علی الملائکه ده. او پکې دا خبر هم دننه ثابتېږي چې دې نه دا معلومه شوله چې فرشتې په غیب باندې نه پوهېږي، فرشتې په غیب نه پوهېږي، الله چې ورته څه وایي بس په هغه باندې پوهېږي. نو وایي دا وخت یادولو قابل دی. قال ربک چې ستا رب ویل للملائکه فرشتو ته، ملائک د ملائکو جمع د ملک ده، ملک نه دی، ملک بادشاہ ته وایي ملکن، او د الوکتون اغستی شوی دی په معنا د رسالت باندې. الوکت رسالت ته ویلې کېږي، لېږلو ته ویلې کېږي. نو فرشتې هم الله تعالی د مختلفو کارونو دپاره لکه د دې وحي دپاره حضرت جبرئیل علیه السلام مقرر و، پیغمبرانو خواله براتلو. نور سیاحین فرشتې هم شته چې هغه د عباداتو د معلومولو لپاره ګرځي راګرځي. د قدر په شپه باندې خصوصي ټیم د فرشتو راځي او په جماعتونو باندې او ګرځي راګرځي. دین علاوه د جمعې پر ورځ باندې بعضې فرشتې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جمعې په ورځ باندې د زوال له ټیم نه وروستو فرشتې د جومات په دروازه کې ولاړي، په لاس کې ورسره کتابونه رجسټري او یکتبون الاول فالاول. څوک چې اول راځي بیا پسې راځي د هغوی نومونه لیکي. او کله چې امام بیا خطبې دپاره منبر ته وخیږي نو بس هغوی خپل کتابونه بند کړي او یستمعون الذکر، بیا خطبې او تقریر ته غوږ دي. او دا فرشتې د جمعې منزل هم راځي. یو له معقبات من بین یدیه ومن خلفه، داسې فرشتې هم ته شته دی چې هغه د انسان نه شاته مخکې رواني. دې سره سره داسې فرشتې هم دي چې هغه سار راځي مازدیګر ځي، مازدیګر راځي سار بیا واپس ځي، د فرشتې ځي راځي. نو الوکت ملائکتون لفظ قرآن کې 3 اویا ځای راغلی دی جمع، او یوازې د ملک دا لفظ 14 ځل راغلی دی، او د تثنیې په صیغه باندې 2 ځل دا راغلی دی. دا تقریبا 100 ځل د فرشتو ذکر قرآن کې راغلی په دې الفاظو باندې. وایي دا وخت یادولو قابل. قال ربک چې ستا رب ویل للملائکة فرشتو ته انی جاعل، انی خالق، انی جاعل ز پیدا کوما فی الارض فزمکه کې خلیفتن یو خلیفہ، دا به زماره طرف نه یو خلیفہ د بندگانو. قالو دی ورته ویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. الله رب العالمین دی ته وی ز ادم را لګم ستاسو رای صدا. دوی رای څنګه ورکړه؟ د آدم علی السلام د نه پیدا کولو رای ولا ورکړه. دوی ول چې آدم علی السلام م پیدا کا، ولې م پیدا کا؟ نو جواب یې وک اتجعلوا آیت پیدا یفسد فیها، چې دا فساد کوي پزمکه کې. د فساد تذکرہ مخکې په تفصیل باندې شوی دا چې فساد څه ته ویل کېږي. د فساد دا معنا دا سړی څوک د ایمان نه بندوي، فساد ګناه ته ویل کېږي، ورانی ته ویل کېږي. دا پزمکه کې ورانه کوي فیها په دې ځمکه کې، ویسفکو توی و الدماء وینې وینې به توی، او فساد هم غټو ګناه ده او دارنګې وینه توی ولم غټو ګناه ده. او د فساد معنا بېځایي کړل شرک الکفر، شرک او کفر. دا انسان خو به شرک کوي کفر وکړي نو څه پکې. نو فرشتو د آدم علیه السلام د نه پیدا کولو مشوره ورکړله. دلته سوال ذهن ته راځي چې فرشتو په باره کې موږ ویلي دي چې فرشتې په غیبو نه پوهېږي. په دې ځای کې څنګه وایي چې آدم علیه السلام ځکه مه پیدا کوه او خلیفه ځکه مه جوړوه چې دا به په ځمکه کې فساد کوي، وینې به تویوي. فرشتو د څه نه دا خبره معلومه کړه ده. د دې مختلف جوابونه مفسرینو کړي دي. یو جواب دا دی چې د خلیفه د لفظ نه معلومه کړله. دا کله چې سړی هوښیاري نو هغه په دې خبرو باندې د خلکو پوه شي چې په دې خبرو کې یا زما ملګرتیا مقصد ده او یا دا زما مخالفت کوي. کله کله سړی د چا کار دا جرګمار خلک په دې ډېر پوهېږي. څوک چېرته د چا روغلې لاړ شي، یا کم څوک چې د چا کار د چا فرشته پسې لاړ شي او دا سنکینی نو هغه چې روټۍ نه ورته پته ولګي چې دا خلک زمونږ سره رشتې ته تیار دي یا نه دي تیار راته. یا چې کله جرګه کې په دې جرګه کې په یو څو خبرو کې چې هغه کور والا ورته کمی خبرې وکړي نو هغه جرګمار پوه شي دا تیار نه دي زمونږ د خبرې منلو ته.
او یا په خپل منځ کې و چې ځا په دې خلکو کې لا روزي او دا به زمون خبره ومني. نو پرشتي او مخيار خلکو خيار مخلوق دی دله خو الله عقل ورکړ دی پرشتي خټول عقل له نو د خلیفہ د لپس کله دوی ووریدو د دینه پته ورته ولګیدله چې خلیفہ خلک سره پروالیږي مشر د سره پاري خلیفہ او قاضي او جج د څه کار کوي. نو قاضي او جج خدا کار کوي چې دوه کسان بورانو کې جګړه به وکړي نیو به د قاضي په عدالت کې دعوه وکړي او هغه ته به شابه گواهان راولا په بل باندې به دعوه کوي. نو مدعي مدعا علیه په بل باندې مثلا جمع راغلي دا خلیفہ برالګي د دې مسلې به حل کوي. نو مسله چې څوک حل کوي نو مسله مخ کې جوړه شي او د خلیفہ د لفظ نه معلومه کړله چې دا په فساد کوي او دارنګي پزماکه کې بوینه توي. یو جواب درې دار او دام صحیح جواب دی. دویم نمبر امام قرطبی رحمه الله لیکلی دی خپل تفسیر کې چې پرشتو په دیو جبانه په انسان باندې اعتراض وکړو چې زمنګ د انسانانو د پیدا کولو نمخ کې پیریان جوړ شوی دی او پیریان پیدا کړل شوی دی او داغي دلیل هم دغه دی چې آدم علیه السلام پیدا شو نو شیطان ته الله وی چې تمو ته سجده ولګاو پرشتو تم الله وی. نو معلومیږي دا چې پیریان مخ کې پیدا شوی دی او دا شیطان هم د پیریانو د نسل نه دی نو پیریان مخ کې پیدا دي. نو امام قرطبی رحمه الله وی چې دا پیریان چې پزمکه کې کوم آبادو دی ډېر زیات ورانی کول ډېر جګړې به کوي. وسم اکثر د پیریان اکثر په لار کې سوګ رواني په خړ کې رواني په خوشي ځکه رواني په چا باندې کاني راغړی په چا باندې کاني راواچي یا اساس د ځان نه چرګي مرګي جوړي کی مانان جوړي کی خلک یې ری کنه دا طریقه مخکې مواده ډېر زیات ورانی به کول ل جګړې مګړې به کولې او دغه فیصله به دغه مشرانو کولې پکې. نو دی دا قیاس وکړو د انسان په پیری باندې چې پیریانو کفر کو هغه دیو بل ویني تو یولې نو انسان هم د قشانه چل گئی. دیو جنا هغه ویل چې دا م پیدا کوا نو اتجعل فیها ما یفسد فیها ويسفك الدماء. د دې سره سره وی پرشتو چې کله الله رب العالمین ورته زو خلیفہ پیدا کوم نو دوی ځکه اعتراض وکړو چې الله تعالی دوی ته وی چې خلیفہ پیدا کوم لازمی خبرداري به تپوس کړي چې الله تعالی خلیفہ بسو کی دا بس څنګه جوړي د سن به جوړيږي. نو الله وتعالى چې د خټې نه به جوړو ما نو د خټې نو د خاورن چې کوم چې انسان جوړيږي او د خټې خو مختلف صفاتونه دي کنه دا سخاوري سری دي سپینې دي ستوري دي د خاورو رنگونه بدل دي د زمکو دا کیفیت هم بدل دي. دیو جن کوم چې د ډیرو سخت غرونو خلګي دغه مزاج کوم سخت ډیر زیاتای او دا سه د سمو د اوارو په زمکه کې چې کوم خلک اوسېږي دغه مزاجونه هم نرمي. نو دا پرشتو چې الله ته ویلو چې څنګه به جوړې نو د خاور نه به جوړو ما سبا کوي نو الله ورته دا کارونه وکي دا کارونه فیصله وکي هغه وکي دا وکي. نو پرشتو وی چې د حاجت نشتا ځکه چې موږ هڅه عبادت کوو او دا عبادت او استاد عبادت لپاره موږ پرویو لہذا بل انسان پیدا کول ته حاجت نشته ده. نو دا هغه عدم مشوره وا. نو قالو دی ویل اتجعلوا آیت پیدا کې فیها پدېزمکه کې مندس سوګ یفسدو فیها چې فساد وکي پزمکه کې ويسفكو تو یبا الدماء وینه تو یول ډېر غټه ګناه ده قتل غټه ګناه ده. قتل باره کې موږ حدیث ویلو یو به کې وایو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ګناه ده چې رسول الله فرمایي یو سړی ټول دنیا ورانه کې لزوال الدنيا اهون علی الله ټول دنیا ورانول او د ټول دنیا ختمول په دې الله دومره نه خپکیږي لکه یو مسلمان چې سو قتل کی دومره په الله خپکیږي. نو پرشتو تم دا پتا ونحنو منغا نسبح بحمدک ونحنو منغا نسبحو تسبیح وایو بحمدک استاد سنا سرا نحنو منغا نسبحو تسبیح وایو بحمدک یعنی ما حمدک استاد سنا سرا سبحان الله وایو الحمدلله وایو ونقدس او پاکی بیانو لکستا ونقدس پاکی بیانو لکستا پاکی من بیانو. تسبیح او تقدیس کی فرق دارے چې تسبیح د صفاتو کیږي تسبیح د صفاتو یعنی استام خلی صفات بیانو د الله تعالی چې دا کوم یو کم سل نمونه دي. حدیث کې راځي ان لله 99 اسما من حفظها دخل الجنه د الله یو کم سل نمونه دي چې په یادو باندې یاد کړل او داغي ورد کو داغي وظیفه کولا او دغه ذکر کول نو دا به جنت ته داخليږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او تقدیس
دا د ذات کېږي، تقدیس د ذات. او ستا د ذات پاکوالی څنګه کو؟ یعنی موږ ستا بچی دله نه ثابتو، ښځه دله نه ثابتو، لم یلد لم یولد ذات دی منو، دا تقدیس شو. نو سبحو من تسبیح وایو بحمدک ستا د ثنا سره، او نقدس لک، او موږ ستا پاکي بیانو. پرونه خبره شوی وه چې الله رب العالمین ته دی ویل منګه دا د اعمال کو. نو الله ورته ویل قال ویل الله ورته انی اعلم ز پویګما ما پدسی خبر باندې لا تعلمون چې تاسو په نه پویګی. قال ویل الله انی اعلم بشک ز پویګم ما پدسی خبر باندې لا تعلمون چې تاسو پاغي باندې نه پویګی. نو هغه دادی چې پرون دغه وضاحت شیو چې زم په دین کې دوه قسم اعمال دي. یو هغه اعمال دي چې هغه تمن انفرادي اعمال وایو، دا غي تعلق د انسان د انفراد سره دی چې یوازې انسان کولی شي، اړو بل چاته پکې حاجت نشته. لکه ذکر کول د انسان خپل ذاتی انفرادي عمل له، د شپې را پاسېدل دا انفرادي عمل له. خو دویم داسې اعمال دي چې هغې ته ویل کېږي اجتماعي اعمال. او زمونږ په دین کې د انفرادي اعمالو سره سره د اجتماعي اعمالو هم ډېر اهمیت دی چې په هغه اجتماعي اعمالو کې یو خلافت دی په ځمکه کې. دارنګې خلیفه به حدود قایموي، به قصاص به اخلي، د قصاص نظام به نظام صلات، نظام زکات، نظام صيام. دا سيزونه هغه دي چې دا ریاست کوي. د دې لپاره د خلیفہ ضرورت دی چې خلیفہ خامخا په ځمکه کې وي، بغیر د خلیفہ نه دانه کېږي. او په خلافت کې او په اسلامي شریعت کې خیر داوي، په دې اجتماعي اعمالو کې دا خیری چې په خلافت کې نیکی کول اساني او ګناه کول پکې ګراني. دا الله رب العالمین چې ځمکه د خلیفہ را لګو یا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې حکمران دی او د رسول الله نورستو 13 کال خلافت علی منهاج النبوت چلیدلې دی. په دې کې خیر هم دا چې نیک عمل په ډېر زیات آسانو او ګناه کول په ډېر زیات ګرانو. ګناه کول لکه څنګه دا د رمضان د میاشت ده، د رمضان د میاشت، نو په رمضان کې نیک عمل څومره آساني، دا څومره سخت ګرمي ده، خو په دې کې هغه د روزه ټول خلکو نیولې ده، دا ورته آسانه ده ځکه ټول خلک روزه دي. نو دا روزه نیول پکې آسان دي. دا 10 رکعات تراویح کول یا لږ ډېرې کول، دا تراویح عام طور باندې خلکو در ماسختنې مونږ کولم ګراني. رمضان کې خلک 10 رکعات تراویح په جواب باندې کوي. د سارے پاسېدل عام ورځو کې ګراني، خلک د شپې را پاسې قیام الليل کې، تهجد کې 8 رکعات، 10 رکعات، 12 رکعات. د رمضان د نیکو یو موسم جوړ شي چې هر څوک پکې نیکی کول شي. حتی ماشومان نابالغ ماشومان دي له مزور کې موږ هم سبا روزه کېږو او ډېر په تکلیف باندې روزه ونیسي. دا په رمضان کې نیک عمل ګران اساني. دغه شانې د خلافت او د اسلامي شریعت فائدہ بداوي چې بده کې نیکی کول اساني او بده کې ګناه کول ګراني. د دې وجنا الله تعالی خلیفہ راولېګو او دغه شانې د انفرادي اعمال سره سره به موږ د اجتماعي اعمال هم غم کول فکاري. او دا د اهم واجباتونه دا مسله ده، پرون دا غي اهمیت باندې خبره شوی. قال انی اعلم ما لا تعلمون. الله ویل پویګم پاس باندې چې تاسو په نه پویګی. دلته خو یو خبره دا وشوله چې پرشتو ویل من تسبیح، تحمید او تقدیس درې ونه اعمال کو. تفاسیرو کې یو خبر ذکر شوی دا، یو حدیث ذکر شوی دی چې پرشتو خدلتا الله تعالی چې موږ تسبیح، تحمید او تقدیس کو. یو خبره دا خبره ښکارا وکړه، دا خبره ښکارا وکړه. د دې سره سره یو خبره پزړه کې پټه وساتله. اپټه خبره دا وا چې پرشتو کله د الله د عبادت کو یقینا ډېر په اخلاص باندې کو او هر وخت کو د الله نه فرمانی نه کوله. او د دې په ذهن کې دا خبر راغلی و چې زمونږ نه به الله تعالی چېرته غوره مخلوق بل پیدا نه کړي. الله به زمونږ نه غوره مخلوق پیدا نه کړي. او دا خبره پټه ساتلې وه، دا په زړه کې و، دا بله خبره ښکاره کړله. ځکه ورته الله تعالی وروسته وایي که نه چې زه په هغه خبرو باندې هم پوهېدم چې تاسو ښکاره کوله، او کومه چې خبره تاسو پټوله په هغې باندې هم پوهېدم. وروسته دا خبره بیا را روانه ده. واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پوهېږم په خبره باندې چې تاسو ښکاره کوله، په خبره باندې هم پوهېدم چې تاسو پټوله. نو دواړه ما ته پته ده، لهذا ادم یې دنه غوره پیدا کو، ادم یې دنه غوره پیدا کو.